یو چا پوښتنه کړې ده چې په وتر کې په دعای قنوت کې د اللهم اهدنی فی من هدیت نه وروسته نور عربي کې دعاګانې ویل څنګه دي او همدارنګه د سره خوا کې به اخره کې درود ویل څنګه دي. نو جواب دا دی چې په وتر کې د صحابه کرامو نه او د نبی علیه السلام نه فقط هم د دعا نقل ده. اگر که ځینې صحابه کرامو نه بعضې الفاظ نورم نقل دي ولیکن جمع نقل نه ده. نو سنت طریقه موږ دا معلومیږي چې همدغه دعا پکې ویلی شي، کومه دعا چې نبی علیه السلام خپل وسیله ښودلې اللهم اهدنی فی من هدیت، دغه پکې ویل پکار دي. که چېرته چاته دا دعا یاد نه وه نو بیا د دې په ځای باندې بله ویلی شي، ځکه ځینې صحابه کرامو نور الفاظ ویلي دي او نور الفاظ د هغوی نه نقل دي. خو لیکن په دې ځای کې د دعاګانو منځ کې جمع چې دا دعا مو لولي بیا پسې بله مو لولي بیا بله م لولي دا نقل نه ده. نو فلهذا هم دا یوه دعا ویل پکار دي که چاته یاده وي، او که چاته یاده نه وي د دې په ځای باندې بله وي انشاءالله ویلی شي. دویمه خبره چې په اخره کې درود ویل، نو اخره کې درود په نسائی کې راغلی دی وصلی الله علی النبی، خو لیکن که سړی سوچ وکړي هغه دعای قنوت نه دی بلکې هغه قنوت نازله ده. نو ځینې علما وایي چې د هغه قنوت نازله د وجه نه د قنوت د وترو په اخره کې هم دا ویلی شي درود، خو لیکن په قنوت د وترو کې صراحتا درود نشته دی، او کوم چې نقل دی په نسائی کې نو هغه قنوت نازله کې ویلی شوی دی. نو ښه به دی چې په همدغه دعا باندې اکتفا وشي او په اخره کې درود ونه ویلی شي.